مروان ډېر غټ بادشاه تیر سو، تابعي بادشاه و. تابعي هغه چاته وایي چې صحابه یې لیدلي، او صحابي هغه چاته وایي چې نبي لیدلی. مروان چونکې په بنو عباسیو کې ډېر مشر بادشاه و، نو هغې د خپلې لور نکاح د محمد ابن جواد یو غریب طالب و د هغې سره وکړه. اراده یې وکړه چې زه خپله لور دې طالب ته ورکړم. چونکې د غټ شاهي خاندان سړی و، نو خاندان ټول اعتراضونه ورباندې شروع کړو چې ته یو حاکم یې، ته یو بادشاه یې، او ته د یو لوړې درجې انسان یې، او ته د خپلې لورې د نکاح کولو اراده د یو غریب سره څنګه لرې؟ نو مروان ورته وایي زما عقیده دا ده چې دې غریب ته الله تعالی څومره علم محمد ابن جواد ته ورکړی دی، زما په عصر کې د بل چا سره دومره علم نشته، نو زه د علم په خاطر باندې خپله لور درده قربانوم. بس چې کله د خلکو د طرفه ډېر اعتراضونه رالو او د خپلې کورنۍ خلکو ډېر اعتراضونه وکړو، نو براده ورته ویل چې تاسو راسئ د دې سړي لږ امتحان واخلئ. امتحان یې څنګه اخی د محمد ابن جواد؟ وګرځېدل په ټوله علاقه کې چې مشهور محدث یحیی ابن اقسم او هغې بوډا عالم او د ټوله استاذ کلو د علاقې چې د هغې په مثل بل عالم نه ولو، هغه یې ورله راوستی چې هغه به د داسې امتحان واخلي چې دې سړي ته الله تعالی دومره علم ورکړی دی چې مروان د څومره علم ورته اراده ده. نو یحیی ابن اقسم چونکې بوډا دی او محمد ابن جواد دا کشر نوجوان دی، نو هغه یحیی ابن اقسم د ده سره ډېرې پوښتنې وکړي. په علمي دنیا کې ډېر وچلاوی، مخ و شاته ډېرې پوښتنې، لیکن محمد ابن جواد په یوه پوښتنه کې هم نه ودرېدی. چې کله مجلس ختمیږي، باره د مروان زړه وغوښتو، غټ حاکم باره مجلس والاو ته وایي که ستاسو اجازه وي محمد ابن جواد به د یحیی ابن اقسم هم یوه پوښتنه وکړي. وایي هغه خو ډېرې پوښتنې وکړي، دی به یوه پوښتنه ځینې وکړي. چې کله د مجلس والا اجازه وکړه، نو محمد ابن جواد کې ډېر زیات ادب و، هغې ویل چې دا زما د استاذ پر ځای دی، زه نه ځین کوم. لیکن مروان ورته ویل چې خامخا به یوه پوښتنه ځین کوي، الامر فوق الادب، چونکې د امر او د ادب مقابله چې خلک راسي، نو بیا خلک هغه امر مني. محمد ابن جواد باره ورته ویل او زه د دې استاذ سه یوه پوښتنه کوم. یو سړی دی، هغې د څاشت په وخت کې یو زنانې ته وکتل، دې زنانې ته کتل ورته حرام، لیکن چې لمر داسې ښه راپورته سو د هغه زنانې ته ورته کتل برته حلال، لیکن چې غرمه سوه د دې زنانې کتل ورته حرام، چې ماپښین سو د دې زنانې ورته کتل برته حلال، چې ماښام سو د دې زنانې ته کتل ورته حرام، او چې ماخستن سو برته ورته حلال، او چې کله شپه راله دې زنانې ته کتل حرام، او چې کله سپېدې راچاودل کېږي دې وخت کې برته ورته حلال. ورته وایي دا به کومه زنانه وي، دا به کوم سړی؟ یو سړی دی، یو زنانه ده، په یوه شپه کې څو واره ورته حلاله سو، څو واره ورته حرام سو. او ټول مجلس داسې وچ ودرېدی، او یحیی ابن اقسم هم لا جواب پاته سو. باره ورته وایي بچی د دې جواب زما سره نشته. باره دی چونکې دې ته مجبوره کوي، ورته ته به په خپله اوس د دې جواب پیښوي. نو دی باره د مجلس اجازه غواړي، ورته که ما ته اجازه دي زه به د دې خپل جواب په خپله وکړم. ورته یې ویک، ورته یو زنانه ده، هغه د بل چا مینځه ده، او یو سړی عام سړی دی، نو هغې سړي ته د دې بل چا مینځه ته په شهوت باندې کتل دا حرام دي، نو د سهار په وخت کې دې زنانې ته کتل حرام دي. لیکن چې لمر راخیږي دې سړي د هغه چا څه دا مینځه رانیوله، او چې کله یې رانیوله نو د ده خپله مینځه سوه، او خپلې مینځې ته کتل برته حلال دي. ورته چې کله غرمه راورسېده دې سړي د خپله مینځه ازاده کله، هغه حره ازاده ښځه سوه، او دی هم حر ازاد سړی دی، او په مابین کې څه مناسبت نشته، نو برته کتل ورته حرام سو. ورته چې ماپښین رارسېدی برته یې نکاح ورسره وکړه. هغه کومه زنانه چې د ازاده کړې وه د هغې سره یې برته نکاح وکړه، او په نکاح باندې د هغې ښځې کتل برته ورته حلال سو. او چې کله مازدیګر راورسېدی، مازدیګر یې د دې سره زهار وکړ. زهار یو قسم طلاق دی. ورته وایي انت علی کظهر امي، زنانې ته ته پر ما باندې دا یې لکه خپله مور. نو په دې زهار ورته حرام مسوله. لیکن د زهار کفاره څه ده؟ یا شپېته روژې دي، یا مسکینانو ته ډوډۍ ورکول، یا غلام آزادول. د په ماښام کې دستي په کفاره کې برته غلام آزاد کړي، چې غلام یې آزاد کړي، زهار ختم سو، برته ورته روا سو.
ماخستن چې راورسېدی طلاق یې ورکړي رجعي طلاق او د طلاق څخه وروسته ورته حرام شو او چې شپه آخر ته رسېده برته رجوع ورته وکړه طلاق رجعي برته ورته حلال شو نو چې کله د هغې محمد ابن جواد هغه جوابونه خلکو واورېدل په هغه مجلس کې هغې ټولو پر د باندې آفرین ووایه او مروان ته ویل چې بالکل دا د دې لایق او مستحق انسان دی چې ستا د لور نکاح د سره وسي نو بیا په هغې عام مجلس کې مروان د محمد ابن جواد سره د خپلې لور نکاح وکړه نو مقصود دا دی چې علم په دنیا کې الله تعالی د انسانیت دپاره د عزت صفت ګرځولی دی چې کوم چاته الله تعالی علم په نصیب باندې ورکړی دی هغې ته الله تعالی عزت ورکړی دی نو دنیا کې د هغې چا سره تعلق ساتل د هغې سره د خپل دین اصلاح کول د هغې سره د خپلې زندګۍ اصلاح کول د خپلې زندګۍ په مشکلاتو کې د هغې سره پوښتنې کول او د خپلې زندګۍ په مشکلاتو کې د هغې سره معلومات او مسایل غوښتل او زه ډېر زله دا وایم چې د هغې خلکو سره بعضې زموږ معاشره کې کمزوري کیږي هغې خاص کر بل مجلس درېدلی بل ماحول درېدلی دی او بله گفتگو درېدلی دی چې هغې کې انسان د علماو په غیبت کې راسي د علماو په کردار کوشي کې راسي او د علماو سره په نفرت کې راسي او د علماو په عزت خرابولو کې راسي زما په خدای قسم دا د انسانیت ډېره لویه بدبختي ده نن زموږ په معاشره کې دا پیشین جوړ دی چې کله یو مجلس تازه کیږي نو هغې د علماو پر غیبت باندې د علماو پر کردار خرابولو باندې او د علماو پر داسې ویناګانو باندې کول چې په هغې کې د علماو عزت ته نقصان رسیږي زموږ د مجلس پیشین او زموږ د مجلس تازه کین هم پر دې راځي زه د عامو خلکو ته هم دي کې دوه قسمه انسانان راغلي دي یو هغه خلک دي چې هغه بېدینه خلک دي او بېدینه خلک څه ګیله نشته ځکه د هغې مقصد دا دی چې د معاشرې واګي د معاشرې اقتدار د معاشرې قدرت خپل لاس ته ورسوي او د هغې په دې باندې سر خلاص دی چې تر څو پورې د معاشرې او د علماو په مابین کې جدایي رانسي تر هغې وخته پورې موږ د خپل مقصد ته ځان نسو رسولی نو هغې خو د معاشرې واګې غواړي د معاشرې قیادت غواړي او د معاشره خپل ځان ته متوجه کوي او چې تر څو پورې د علماو څخه بېزاره نه کړي تر هغې وخته معاشره د ګوتو ته نه ورسي مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دي وایي د معاشرې مثال په داسې دی لکه د رمې او د علماو مثال دا د راعي او د شپانه دی او د دغه بېدینه انسانانو مثال د لیوه دی لیوه که زړه دا وغواړي چې په دې رمه باندې ښه حمله وکړي نو هغې هلته کامیابه حمله کولی شي چې تر څو پورې د رمي او د شپانه تعلق سره ختم کړي او چې کله رمه بې شپانه سوله بیا خو د لیوه پر رحم و کرم پاته ده بیا د سارا خلک په دې وله دي لیوه چې کله په رمه ګډ سي خوري به یوه پر ملا به ماتوي 10 دانې نو بیا خو معاشره ټوله تباه کوي نو د هغې خلکو څخه بیا یقینا ګیله نه وي ځکه د هغې مقصد دا وي چې معاشره زما په رحم و کرم راسي او زما په اختیار باندې راسي او زما په اقتدا کې راسي او دا مقصد بغیر د علماو د غیبته بغیر د علماو د توهینه او بغیر د علماو څخه د نفرته بغیر دا مقصد ته دی بل کوم رسېدی نسي لیکن ډېره د افسوس خبره د بعضې دینداره خلک چې هغه ظاهرا ځان دینداره بولي ظاهرا د دیندارو ډلو سره ځان وابستان بولي او ظاهرا یې شکل هم د دیندارۍ د هغې غریب په خوله کې هم دا راغلي بس په معاشره کې د علماو غیبت د علماو کردار کشي په علماو پسې بده وینا کول نو ګیله خو د هغه چا څه کیږي زه دا وایم کوم نصیبه دغه علما ته د نبي پر ځای ناست دي دی علماء ستا په غوږ کې اذان کړی دی ته د توحید په کلمه خبر کړی دی علماء ستا نکاح درته تړلی دی ته په خپل حلاله نکاح باندې آګاه کړی او دی علماء ستا په غوږ ستا پر زکندن تا ته یاسین ویلی دی او پر حالت د زکندنې تا ته د کلمې تلقین در کړی دی او ستا چې د نکاح څومره مسلې دي ستا چې د تجارت څومره مسلې دي ستا چې د معاشرت څومره مسلې دي ستا چې د دین د ضروریاتو څومره ترتیبونه دي هغه ټوله تا ته د علماو بیان کړي دي که چیرې ته دغه معاشره د علماو څخه لرې کړي ځان د علماو څخه لرې کړي بیا به د دین مسایل تا ته شیطان درښیي
بیا به د دین مسائل تا ته هغې ګمراهان درښیي، بیا به د دین مسائل تا ته هغې بېدینه انسانان درښیي، او بیا به د قیامت په میدان کې ته د هغې بېدینه انسانانو په صفونو کې ولاړې. نو په دې خاطر باندې د علماو سره زندگی نږدې تیرول او دنیا کې د هغې څخه د خپلو ضروریاتو د مسایلو پوښتنې کول او د دې ګټه انسان ته په دنیا کې هم رسېږي. دنیا کې سړی په حلالو په حرامو په جایزو په ناجایزو په رواو په نارواو باندې خبر سي، او د دې ګټه د قیامت په میدان کې ده. د قیامت په میدان کې چې کله انبیا د خپلو امتیانو شفاعت کوي، نو علما بیا د خپلو متعلقینو شفاعت کوي. او کنز العمال وایي چې د دې ګټه به په جنت کې هم راځي، چې کله الله تعالی جنت کې جنتیانو ته نعمتونه ورکړي. د پیغمبر علیه السلام حدیث را نقل کړی دی چې بیا به الله تعالی دې جنتیانو ته وایي نور څه غواړئ، د هغې به په هیڅ باندې سر نه خلاصېږي. هغې به وایي چې دنیا کې خو چې به موږ ته مشکل را پیښ شو، موږ به د علماو څه پوښتنه وکړه، درځئ اوس د امت د علما پیدا کړو، د هغو څه پوښتنه وکړو چې موږ نور د الله تعالی څخه په جنتو کې څه وغواړو. نو بیا به هغه جنتیان راځي او علماو ته به په جنت کې کښېني. نو بیا به علما ورته وایي چې د ټولو لوی نعمت د الله تعالی دیدار دی، د الله تعالی دیدار وغواړئ. بیا ورته وایي چې د الله تعالی رضا ده، د الله تعالی رضا وغواړئ. بیا ورته وایي چې فلان نعمت دی، فلان نعمت وغواړئ. بیا ورته وایي چې فلان نعمت دی فلان. نو په جنت کې به بیا هم د انسانیت رهنمایي ده د علماو په لاس وي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د علماو په صحبت کې تیره کړي، د علماو په قرب او په نزدېکت کې تیره کړي. الله تعالی دې مې د قیامت په میدان کې د دوی د شفاعت څخه نه محرومه کوي، او الله تعالی دې مې د جنت په دوران کې د دوی د رهنمایي څخه نه بې نصیبه کوي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر